بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم ابراهیم هستم، از کشور چین آمدم اینجا سرمایه گذاری کردم. یک مرکز خرید افغان چینا جنس، همه چیزی از چین مستقیم آوردیم و قیمت مناسب و کیفیت خوبه. دا مارکیټ چې جوړیږي دغه په هزارها قلمونه حتی 15000 نه اضافه اقلام به خرچيږي په سټانډرد او په یو واحد نرخ باندې کوالټي به فوق العاده کوي. دا د چین د هواد د تجارانو او د افغانستان د یو سرمایدار حاجي صاحب ترمن قاسمي صاحب ترمن سرمایه گذاری ده. الله دې په برکت واچي. د افغانستان سکتور خصوصي ستاسو په څنګ کې ده، تاسو حمایت کوي. مارکت مشترک افغانستان و چین در کابل افتتاح شد. مسئولان این بازار میگویند که کالاها با قیمت مناسب و کیفیت بلند در اختیار شهروندان قرار میگیرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که مارکت مشترک افغانستان و چین با سرمایه‌گذاری مشترک تاجران افغان و چینی در شهر کابل گشایش یافت.